ګرانو مینوالو د ریحان سواتي صاحب نه بل کلام اورو. مهرباني شاجي صاحب ډیره مهرباني. غزل شعرونه دي چې دا خاوره زمنګ مور ده، موږ د دې خاورې پیدا یو. ډیر ښه. دا خاوره زمنګ مور ده، موږ د دې خاورې پیدا یو. دې خاورې له به زموږ هم دلته برسا یو. ډیر فطرت را پکې هسې تکبر او غرور ایښی. واه. فطرت را پکې هسې تکبر او غرور ایښی او بس دغه حقیقت دی چې په ټولو کې ادنا یو. ډیر ښه دا شعر بیا وایي. مهرباني. فطرت را پکې هسې تکبر او غرور ایښی او بس دغه حقیقت دی چې په ټولو کې ادنا یو. او بېشکه انسانان یو د شعور مالامال یو. جی بېشکه انسانان یو د شعور مالامال یو. د دغه باوجود هم چې هم روان یو نو پشایو. ډیر مهرباني. بېشکه انسانان یو د شعور مالامال یو. د دغه باوجود چې هم روان یو نو پشایو. پکار ده چې دا زړونه موږ د یو بل سره یو کړو. پکار ده چې دا زړونه موږ د یو بل سره یو کړو. پکار ده چې په دې کار کې د ټولو نه اعلی یو. ډیر اعلی. ډیر ښکلی شعر دی دا بیا وایي. مهرباني. پکار ده چې دا زړونه موږ د یو بل سره یو کړو. پکار ده چې په دې کار کې د ټولو نه اعلی یو. او واضحه ده چې درد موږ د ازغې زغملی نه شو. واضحه ده چې درد موږ د ازغې زغملی نه شو. بس هسې په خوله وایو چې موږ دا یو موږ دا یو. ډېر ښه ډېر ښه. مهرباني. او د ټولې بادشاهۍ مالکه موږ خطاکار یو. د ټولې بادشاهۍ مالکه موږ خطاکار یو. معاف کړې موږ ربه موږ خطا یو موږ خطا یو. امین ثم امین. ډېر ښکلی. مهرباني. او مقتره چې ارشاد ریحانه پښتانه اخته په داسې ضلالت یو. جی ریحانه پښتانه اخته په داسې ضلالت یو. ریحانه چې مدام د یو بل خپې وهو لګیا یو. واه واه ډېر ښکلی. ډېر اعلی ډېر ښه. ریحان سواتي صاحب زموږ سره ډېرې ښکلې غزلې شریکې کړي. انشاءالله مینوالو تاسو به هم خوندونه واخلئ او موږ خو ته خوندونه واخیسته او بیا به هم اخلو انشاءالله. دوی سره به بیا ملاقات کوو. مینوالو د بل پروګرامه پورې اجازت راکوي. په الله مو سپارم. د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.